السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم. راغلی یم د خیر آباد مندوخیل علاقې ته او دلته کې د دې علاقې یو ډیر زبردست شاعر هم دی، سوشل ورکر هم دی. شاهد مندوخیل سره په څنګ کې ولاړ دی. نو دوی سره هم موږ ډیر پروګرامونه کړي دي، تاسو به کتلی وي. نن بیا دوی سره زموږ ملاقات شو، نو غواړم چې نن د دوی نه څه شعرونه ستاسو دپاره ریکارډ کړمه. راځئ چې ملو شو سره. مندوخیل صاحب څنګه یې؟ ژوند مو څنګه روان دی؟ شکر الحمدلله. جعفر شاه تاسو ډیره زیاته مننه چې زمونږ کلي ته بیا راغلی. ډیره زیاته مننه مو کوم. مندوخیل صاحب دا راته وایي ستاسو خو ډېرې ګانې ریکارډ شوي دي، تقریبا چې ستاسو خپله شاعري وه، د دغې وضاحت راته وکړئ چې څو ګانې ریکارډ شوي دي، را روانه څه ګانه شته او که نشته؟ انشاءالله د ریزدو کې ریکارډ شوي ده په سټیډیو کې. د ریزدو کې به ریلیز کېږي به او نوي کال کې انشاءالله 2024 کې کو په لومبینی تاریخ شو او په دویم تاریخ شو زما یوټیوب چینل کې پیج کې به تاسو ته ملاویږي ګانا. ګانې بول څه دي؟ یو دوه ټکي راته وایي. ګانا د مسافرو لپاره سپیشل چې پردي وطن کې مزدورۍ خو خوړم، زه خو بس دغې مجبورۍ خو خوړم، هی 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 زه خو بس دغې مجبورۍ خو خوړم. ریکارډینګ کوم ځای کې شوی دی؟ ویډیو ریکارډینګ؟ ویډیو ریکارډینګ ما کوټ کې کړی دی، سټډیو کې. او جی شعرونه را سره شریک کې کتونکي دي ګوري. شعرونه دوه درې شعر دي، تاسو ټول ته دې ډالۍ وي چې د کلي د وختونو د ما یاره غورځېدلی یم، بس ته که نه راشه خپله یاره غورځېدلی یم. شاید ته چې کیسې د محبت په چا کولې، هغه هم ورته ویل چې بېکاره غورځېدلی یم. او دوه درې شعرونه نور دي چې هسې بس په زړه داغونه راکوي، مال اکثر خالي لاسونه راکوي. داسې اشنا به لا تر اوسه چا لیدلی نه وي، د خپلې برخې خپل غمونه راکوي. او چا نه تپوس چا نه پوښتنه وکړم مدام، چا نه تپوس چا نه پوښتنه وکړم مدام په خوب کې سره ګلونه راکوي. او د دې په چل او په هنر باندې زه ښه پوهېږم، دا چې اوبو کې تعویضونه او ساختونه راکوي. د دې په چل او په هنر باندې زه ښه پوهېږم، دا چې اوبو کې تعویضونه او ساختونه راکوي. او ما ویل چې خان بشم د عشق سرمایه مې ته یي، د ژوند په هره لار کې تاوانونه راکوي. ډېر ښه، ډېر ښکلی. وړاندې را سره هم څه شریک کړې، ډېره مزه یې کړې ده. یو نظم به درته ویم د مسافرو دپاره، زوړ نظم دی چې زما په سر باندې بیان چې وشي ستاسو په کلي کې اعلان چې وشي، زما په سر باندې بیان چې وشي ستاسو په کلي کې اعلان چې وشي، خلک به وایي چې پلانکې مړ شو، د پلانکي زوی لیونی مړ شو. ملګرو هغه څو کسان خبر کوي، زما خواږه خواږه یاران خبر کوي. څوک په کلي څوک په ښار کې اوسي، ډېر مینان به په نوښار کې اوسي. زما د مرګ چې لیونی خبر شي، چې په ما مینه ګلالۍ خبر شي، د هغې په کور کې به غوغا جوړه شي، لویو وړو به دا جړا جوړه شي. پردي وطن کې مزدورۍ کې مړ شو، د پردیس مسافرۍ کې مړ شو. پردي وطن کې مزدورۍ کې مړ شو، د پردیس مسافرۍ کې مړ شو. سمو د پسې خپل کور ته راوړو، هغه نیازبینې خوږې مور ته راوړو. مخې ښکلو ځان ته یې سر مات کو، ځان ته یې زړو، ځان ته یې ځیګر مات کو. دغه یې ویل چې زه د چا ته پرېښوم، زه د یوازې د دنیا ته پرېښوم. دغه یې ویل چې زه د چا ته پرېښوم، زه د یوازې د دنیا ته پرېښوم. زما خبره یې داجي ووره، دغه خبره ښه صحیح ووره. زما تر هغې به جنازه نه کوئ، ځکه چې دا به فیصله نه کوئ. زما لیدو له شاعران به راځي، زما خواږه خواږه یاران به راځي. زما تر هغې به جنازه نه کوئ، ځکه چې دا به فیصله نه کوئ. زما لیدو له شاعران به راځي، زما خواږه خواږه یاران به راځي. کله زما چې جنازه وشي، هره خبره به ښکاره وشي. خلک به وایي چې په چا مینو، اشنا به وایي چې په ما مینو. هغه شاهد مندوخیلی مړ شو، په ما مین لیونی مړ شو، په ما مین لیونی مړ شو. ډېر ښه یار، مکمل ذهن دې راته هنګ کو، داسې نظم دې را سره شریک کو. څنګه یو څو شعرونه را سره شریک کړې، بیا په پروګرام راټولو. شعرونه یو څو دې تاسو ته ډالۍ وي چې ای مسافره بس ته کور ته راشه، زما د خوږ زړګي ټکور ته راشه. که ما ته نه راځې نو مه راځه تو، جانانه یو ځل خپلې مور ته راشه. لارې ته سترګې نیولي دروازې ته ګوري، هغه نیازبینې نازولې وړې خور ته راشه. شاهد مندوخیل صاحب ډېره مننه د وخت راکولو. ستاسو جعفر شاه یو جهان مننه، ډېره زیاته مننه. مینوال یقینا چې د شاهد مندوخیل صاحب دغه ښکلي شعرونه
او دغه عجیبه غونتې نظم ستاسو به خوښ شوي وي. په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپلو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم. ښاد او باد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.